وطن افغانستان د برېښنا تولید حفظي ریاست اړوند نغلو سروبي او ماهیپر برېښنا تولید فابریکو د منی موسم تیرو 3 میاشتو کې ټول ټال 8248 میگاواټه پر ساعت برېښنا تولید کړې ده. د روان المریز کال تل یا میزان میاشت کې یادو تولیدي فابریکو ټول ټال 4818 میگاواټه پر ساعت برېښنا تولید کړې ده او د لړم یا عقرب میاشتې ټولیز تولید 14013 میگاواټه پر ساعت وو. خو تیری لنده یا قوس میاشت کې لا یادو میاشتو په لوی توپیر ټول ټال 9323 میگاواټه پر ساعت برېښنا تولید شوې ده. د افغانستان برېښنا شرکت پیاوړو تخنیکی کارکونکو له لوري د فابریکو پر تجهیزاتو منظمه پاملرنه او د توربینونو ستونزو پر وخت حل هغه څه دي چې د ناڅاپي عارضو مخنیوي کړی او د تولیدي برېښنا کچه هم زیرمه شویو اوبو څخه په وړ ګټې اخیستنې سره مخ پر زیاتېدو ده.